اورلوبې په هند کې د دیوالي د مراسمو یوه عمده برخه ده. میلیونونه کسانو د دوشنبې په شپه په هند کې اورونه بل کړي وو او دا جشن یې چې د رڼا د جشن په نوم معروفه دی ولمانځه. که څه هم پوهېدل د دوی دا کار هوا ککړوي. ښکاره خبره ده چې دا کار د هوا د ککړېدو لامل کیږي، خو پوهیږئ د دیوالي اصلي ورځ له اورلوبو پرته خوند نه کوي. نوې ډیلي په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا لري. تر دیوالي جشن یو ورځ وروسته یعنې د سې شنبې په ورځ د آی کیو ایر نړیوال ویب سایټ د نړۍ د تر ټولو ککړو ښارونو لیست خپور کړ. نوې ډیلي په سر کې وه. په دغه ښار کې د اورلوبې د وسایلو زیاتېدو د ښار د هوا د ککړېدو یو لوی علت ګڼل کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین خبرداری ورکوي چې په دغه ښار کې د هوا ککړتیا کولی شي د خلکو په سلامت په تیره بیا د ماشومانو او زړو په روغتیا باندې جدي تاثیر ولري. نړیوالو بنسټونو هم د هوا د ککړېدو د مخنیوي لپاره په سیمه ییزه او ملي کچه د چارواکو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې.